خو په دې باندې دوه رایې دي. ځینې خلک وایي چې یاره بس دا د غلامۍ نښې وي او پکار دی چې دا اوس موږ ختمې کړو. خو ځینې خلک داسې دي چې هغه وایي چې نه، دا د تاریخ یوه حصه ده او ژوندی تاریخ دی چې موږ سره موجود دی او د تاریخ د یوې حصې په طور باندې دې ته کتل پکار دي او دا څیزونه چې کوم دي د دې حفاظت کول پکار دي، د دې پریزرو کول پکار دي.